حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره به یو لخته وه سټیک په هر وخت هغه سره و. بعضې خلک یې هغه داسې مکار شان دي ځان داسې ډېر تقوادار حسابو یا ځان یې شیخ جوړ کړي داسې څادر یې په ځان راچولې یا دا سټ یې داسې کوږ کړي په لار روان. بعضې خلک عاجزۍ د وجې نه پېژندي شي په دې لار یو سړی تیر شو د هغه کړوړو نه دا معلومیږي چې د انداز څنګه دی دا د عاجزۍ دی او که دا د تکبر دی دا معلومیږي دا سړي پته لګي او چې د محلې او د کلي او د علاقې سړي وي هغه خلکو ته معلوم وي. نو حضرت عمر ته خو ټول خلک معلوم مدینه منوره کې څه خلک وو ټول ورته معلوم. نو چې کم سړي به داسې دا سټ کوږ کړی او داسې ریاکاري به یې کوله په دې لخته باندې به یې په دې سټ باندې یو غزار وویسته نیغ به یې که داسې وی سټ نیغ که سټ ته سله کوږ کړی. بعضې خلک په مانځه کې داسې کاږه ولاړو هلکه دا خشوع و خضوع خو دې ته نه وایي چې ته دا سټ ښکته کړي خشوع خضوع خو په دې زړه کې ده عاجزي خو په دې زړه کې ده. په دې مانځه کې به یې یو کړس وویست سړی به اوچت که نیغ به یې که وی سټ اوچت که. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نهی عن المنکر کو او مونږ دپاره حکم نشته ګورای سي نه چې لختې راوالو او خلک وو نه هغه حکمران و هغه بادشاه و هغه کولی شو هغه ته حکم و د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. پیغمبر علیه السلام فرمای چې کله وس دې رسي نو په لاس باندې یو سړی سم که په لخته باندې سم که او چې په لاس دې وس نه رسي د خولې وس دې رسي په خولې ورته ووایه او که نه دغه وس دې نه رسي نو په دې زړه کې جذبه ساته چې د الله ماله طاقت را کې دی به زه سموم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین و بادشاه نو بس د هغه لخته هغه د حجاج ابن یوسف توره وه خو حجاج ابن یوسف په ظلم کو پی او د به خلک د ګناهونو نه پې منې کول د پې نهی عن المنکر کو او خلک پتې ډېر یارېدل. خلک څه خلک خو انسانان دي شیطان وای چې په کومه لار به حضرت عمر ته په هغه لار باندې به شیطان نه ته هغه هم ته یارېده. د دنیا حکمرانان هغوی چې به د حضرت عمر نوم اورېده داسې رقېدل یو روب یو په دنیا کې څوک په خواله نه ورته. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نهی عن المنکر کو په خپل امزان د ګناهونو نه ساته او بل به هم د ګناه نه بچ کو چې اسې نه یو سړی ګناه وکړي. دومره تقوا وه پکې ځان یې دومره حفاظت کو. یو ځل خوشبویي راله زعفران یا مشک بیت المال ته الکه دا تقسیم کې څوک پې تقسیم کی نو حضرت عاتکه رضی الله تعالی عنها د هغه بیبي وه یا رسول یا امیر المؤمنین زه به یې تقسیم کړم. نو هغه ورته ته یې مه تقسیموه وی ولې زه درته خیانتګر ښکارم زه پکې خیانت وکړم وی نه ته پکې خیانت نه کې خدا چې ته تلې په تله باندې او خلکو له ورکې نو دا ستا لاس په دې مشکو کې ګنده کېږي په دې خوشبویه کې به دا ککړ کېږي. نو زه دا نه غواړم چې دا لږه شانتې خوشبویي چې ستا لاس سره ولګي دا زما کور ته زیاتي راشي زه دا نه غواړم. نو په خپل کور والا باندې هغه خوشبویي م نه تلله چې نه ته دا کار مه دومره تقوا دومره پرهیزګاري. یو ځل ناستو څه لیکل یې کول سرکاري کار لګیاو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی کېناست سلام یې واچو کېناست تپوس یې ته وکړو علي څنګه راغلی وی څه ذاتي کار مې دی وی ښه بس خو چې ذاتي کار یې ووي چې زما تا سره څه ذاتي معامله بس چې کومه ډیوه لګېدلې او هغې له یې پوکې ورکړه هغه یې مړه کړه. نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وایي میلمه راشي نو خلک ورته رڼا وکړي نو میلمه رالمه نو تا راته تیاره کړه وی علي وروره دا سرکاري تیلو سرکاري کار مې کو اوس زما ستا
نجی محفل بی زما ستا ذاتی خبرې بی نو زه سرکاري تیل نشم استعمالولی د هغې دپاره هغې چې دی ځان یې دومره حفاظت کو اوس چې یو سړی په خپله ځان باندې دومره پابندي کوي هغه به د بل نه کړس نه وباسي هغه به نهی عن المنکر نه کوي بیا خلکو ته به وایي نه خلک په د مرۍ نه رانیسي سخته پابندي کول نهی عن المنکر یې کو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مجلس کې وفرمایل یا رسول الله زمام درې کارونه خوښ دي یو خو مې امر بالمعروف ډیر زیات خوښ دی او دویم نهی عن المنکر مې ډیر زیات خوښ دی چې خلک د ګناهونو نه منې کوم او یا رسول الله دریم سیز چې ساده جامې مې اچولي سادگی مې ډیره زیاته خوښه بادشاهو او په هغه زمانه کې فتوحات شوي د هیڅ څیز کمی نو د سرو سپینو انبارونه لګېدلي وو شام او روم او دا علاقې فتح شوې د هغه ځای نه قسمه قسم جامې قسمه قسم صادرې قسمه قسم سیزونه پټکي یو څه بل څه د دنیا چې څومره اسباب دي دا رالل مدینه منوره داسې آباده شوه خلک ماړه شو